سلامونه قدرمنو دوستانو. لقمان بشرمل راته وایي چې افغان ادبي بهیر څنګه رامنځته شو یا څنګه جوړ شو. ما ورته ویل دا ډېر اوږد بحث دی او په دغه بحث کې مې مه راغورځوه، ځکه چې دا د 5 منټو او 10 منټو خبره نه ده. نو هغه راته ویل چې په 2 3 4 حتی په 5 قسطونو کې که کېدی شي نو دغه کیسه به راته کې. صحیح ده. افغان ادبي بهیر څنګه جوړ شو او موږ څنګه یو بل پیدا کړ. زما مطلب پیر محمد کاروان، نورالحبیب نثار، مصطفی سالک، حنیف خلیل، سید شاه سعود، پریشان داودزی او راشد خټک، کلیوال خټک، دا هغه ډله ده چې مخکې د افغان ادبي بهیر نه به موږ په یو ځای کې سره راټولېدو، خو مخکې د ده نه چې هغه ځای ته ولاړ شو چې موږ پکې راټولېدو، زه به خپله خبره وکړم. زما خبره دا ده چې زه د تعلیم سخت تږی او وږی پاتې شوم. هغه په دې معنا چې زما ارمان و چې زه به پوهنتون وایم، په پوهنتون کې به لیلیه کې پاتې کېږم، د دې ژوند مزایه به ګورم او بیا به همداسې ماستري او که خدای ته منظوره وه تر ډاکټرا پورې. خو د افغانستان انقلاب به ورته ووایو، د خلقیانو انقلاب، دا هر څه له خاورو سره خاورې کړل او زه په تاند زلمیتوب کې مجبوره شوم چې په جلال آباد کې او بیا په خپل کلي سمرخیلو کې رانه مکتب په 12 سن کې پاتې شي او زه پېښور ته کډوال شم. بیا خو زمونږ د پښتنو خو بدبختي هم دا ده چې شونډی لږه شنه شي، مور و پلار یې وایي چې بس پښو کې ورته زنځیرونه واچوئ، واده ورته وکړئ چې دا سړی بې لارې نه شي. نو په واده یې راته کړی وین، په 11 کلنۍ کې راته واده کړی و او زه په 19 کلنۍ کې پېښور ته کډوال شوم. لا تللی نه وم چې مېرمن یې راپسې راولېږله. هغه وخت کې مې یو لور وه او مېرمن مې وه. نو زه مجبور شوم چې زه کار وکړم او کار مې په صدر کې یو سګرټو او د ژاولو او چاکلیټونو ریړه ودروله او شاته مې د اخبار سټال و، اخبارونه یې خرڅول. نو په ده کې به ما اخبار لوستل، وحدت اخبار، شان باچا شینواری دې ژوندی وي، هغه به راته ځینې د تنظیمونو مجلې راوړلې، خپله به یې نشرات لرل، هغه به یې راته راوړل. او بل زما یو ترورزی و، حاجي اکبر نومیږي، صراف، خو هغه به ما ته، هغه بیا د صمیم صاحب دوست و، د استاد محمد اسف صمیم دوست. هغه ته به سپیده په نوم، سپیده د استاد پسرلي صاحب تر نظارت لاندې او د استاد صمیم د مدیر مسؤلیت لاندې دا چاپ کېدله او دې نګه ادبیات تخلیقول او ډېر قوي. په ده کې به د کاروان صاحب، د نثار صاحب، د امان الله ساو، د عبدالمتین تسکین، د امان الله نصرت، د ده شعرونه به مې لوستل، د اجمل پسرلي، ایمل پسرلي، استاد غضنفر او د دوی به مې لنډې کیسې لوستلې. د پسرلي صاحب شاعري به وه، یوه نیمه لیکنه به وه، د رفیع صاحب به وه، استاد حکیم تڼیوال او زرین انځور، د تحلیلي او ژورنالیستیکي لیکنې به وي. دې نومونو سره زه بلد وم، خو لا مې لیدلي یو هم نه و. نو ما به شعر لیکه، شعر به مې لیکه، د دغه وحدت اخبار به مې لیدو او د ده کې به شاعري وه، دا مجلې به مې لیدلې، دې کې به شاعري وه. نو دا به بیا دا شعر به ما
په پوسټ کې واچولو او دا به مې دغه ته لیږلو د وحدت اخبار له دا نه چاپ کېدو 3-4 ځل چې چاپ نه شولو نو زه لاړم د وحدت اخبار په دې خیبر بازار کې و راسم وختلم هغه دفتر ته وختلم نو هلته پریشان داودزی چې د ادبي صفحې چلوله دا ناست و نو ورغلم هغه مې د شکل نه وپېژندو هغه اخبار کې به عکس راتلو نو ما ورته ویلې چې داودزی صاحب زه تاسو ته غزلې رالیږم او تاسې نه چاپ کوئ نو هغه ویلې چې نوم دی مالې باز محمد عبید ویل ښه ته راځه کښېنه کښېنولم راوه کې خلاص کړو زما غزلې ټولې هلته 3-4-5 غزلې وې هلته پرتې وې وی چې ته ادبي غونډو له ځې مالې نه وایي ښه ستا شاعري به هله په اخبارونو او مجلو کې د چاپ وړ شي چې ادبي غونډو ته لاړ شي مالې بلد نه یم چېرته لاړ شم ویلې دغه خیبر بازار سیوکارنو چوک کې په اردو ساینس بورډ لایبرري کې د ساو لیکونکو مرکې اجلاسونه وي او دا د هر زیارت په ورځ وي زیارت یعنې پنجشنبه او 4 بجې زمزمه تم راشه دلته راشه ما سره به یو ځای لاړ شي ښه کور دې ودان نو دا د سې شنبې ورځ وه بیا مې پنجشنبې ته انتظار کوو چې پنجشنبه راورسېږي پنجشنبه چې لاړم نو هغلته غونډه کې ډېر په نومونو خو مې پېژندل ځکه هلته مې ځینې مې په عکسونو پېژندل عکسونه مې لیدلي په مجلو کې په اخبارونو کې باسم یوسفزی قلندر مومند رحمت شاه سایل سیف الرحمن سلیم راز استاد او ډېرې غټې غټې نامې لکه اوس اکثر مړه دي شیرشاه ترخوي او د ځوانانو کې هغه وخت سره زبیر اسرت حنیف خلیل مشتاق مجرو نو دا مې سره ولیدل په دغه ورځ باندې ما د یو شعر لیکلی و چې هغه د منګي په نوم شعر او دا ما د خپلو اولینی شعر په توګه باندې له ځان سره بیا ومنلو ځکه چې زه پرې ډېر استقبال شوم قدر یې زیات شو چې ستی شو په شرر منګی ځکه یې پیغلې جنکۍ وسوړي په سر منګی او د خپو نه سره پورې واخلي خوشبويي د نجونو ګلاله څرنګه دې جوړ کړی په هنر منګی غوږې د زړه درزا ته ایښې وي په ترخ کې د یار له پټو زړونو باخبر وي بې خبر منګی او مور ته به سبا نه کوي ته لا وړی یې ګلې چې له اشنا سره دې مات کو په ګودر منګی او په ډکېدو کې چې خټ خټ په خندا وخندېږي په ډکېدو کې چې خټ خټ په خندا وخندېږي مظاهره کړي د وصال په مازدیګر منګی او عابده کاش چې ته کلال وې جوړول دې منګي له خپلې خټې نه دې جوړ وې د دلبر منګی ښه دا ویډیو زیاتیږي دا لومبی قسم هم دلته پاتې شي او که خوند یې درکړو نو بیا به ابنسي پسې مخ ته ځو نو څنګه بشرمله ګله خوښه دې ده